بیا هم په خیر راسئ دوستانو. دا چې اختر دی او میلوال هم راغلي دي، غواړي چې خپل اختر دلته ولمانځي. موږ هم د دوی پر راغلي یو، غواړو چې د دوی سره خبرې اترې ولرو او د دوی جالبه خاطرې د ځان سره ولرو. سلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. جوړ یاست؟ شکر دی. ته ښه؟ مننه، خوشحاله اوسئ. د نیکمرغه کوچني اختر مبارک شه. ماندار سستاری مبارک شه. خوشحاله اوسئ، جوړ اوسئ. نن راغلی میلې ته که نه؟ څو تنه ملګري راغلي یاست او میله مو څنګه روانه ده نن؟ 15 کسه ملګري راغلي، ډېره ښه میله ده. دغه ښه والی په څه کې دی؟ او اختر دی. اختر دی. او فکر کوم زانګو ته هم پورته سوي وای. اوه زانګو ته پورته سو. مخکې وار ورختلی که دا د اول وار و؟ یاد به درې ګشته نور ختلی. ښه بیا نه پکښې ولد سوی، زه یې وار ورختلم بیا ما یا نږدې له نه درځم. اوه ډېر زور غواړي. ښه دا راته ووایه چې روژه خو د خیره تېره سوله، خدای دې قبوله کړي. څنګه و روژه ستا په نظر څنګه وه؟ ډېره ښایسته روژه وه. ښه ډېره ښایسته روژه وه. کوم حالت یې ستا ډېر خوښېدی په روژه کې؟ هوا ډېر برابرې وې، یخې وې هوا وې، ګرمي نه وه. ښه روژه مات ښه خوند درکوي که پیشلمي؟ یا روژه مات. دا پیشلمۍ د هېچا نه دی خوښ، دا ولې؟ پیشلمۍ خو نو خلک دی د خواږه خوا به راکښېږي. ودانې کې زور غواړي که نه؟ اوه زور غواړي. په روژه مات خو به داسې خوښ که نه څه کېدله؟ یا مه کوه داسې سوی وي. یا ځوانان یې چیرې خوښ کړي. په روژه مات د څه شي ډېر خوښ چې ستا ډېر خوښ او ډېره مینه ورسره لري؟ په روژه مات مې پښتورګي خوښ وه د پسه. ښه یعنې لږ داسې کمه نه خورې؟ یا په ګرد روژه کې مې وخوړه. بېشکه ډېر ښه. بس نوش جان دې څه ښه داسې یو جالبه در باندې راغله، جالبه خاطره لرې ځان سره؟ یا والله که د خاطره پر راغلې مه کوه. یا نه ده پر راغلې. ښه وایي دونه وخت در باندې تېر شوی یوه خاطره نه لري. یا ښه مننه کوم. دغه ستا ملګري ته هم لږ وخت ورکړم که نه؟ سلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. زه به جوړ یاست؟ ښه ستړی مه شې. څنګه یې؟ په خیر. جوړ یاست؟ جوړ یې. ژوندی اوسې. نوم دې ګرانه؟ خان محمد. خان محمد جانه د اختر دې مبارک شه. ماندار اوسې ستړی. ژوندی اوسې، جوړ اوسې. چش دې وغورځول؟ نسوار. ګرده روژه مې نه وکړي. ښه سخته به ورته داسې لړمون پخته وې. ډېر هر ګړۍ به دې مخ ته دور دورې کېدله. هر ګړی داسې نو به صدرۍ په دا جیم کې ناست شي او سړی روژه دې په مادنزناګه نه لاس وغځوي. دا وایه چې دغه روژه مات چې وکړې نه بیا نو دغه نسوار څنګه دي چې دغه وخت کې دا نسوار وکړي؟ ماس به داسې روژه مات وکړي، لمونځ به مې وکړي، باره به مې بیا نسوار وي. څه احساس به دې کوي؟ چیرې به وې دا وخت؟ په کابل کې. خاص په کابل کې؟ اوس نسوار به مې ورته کني دلیا به چې کله به نسوار څه فارغه شوې بیا به چیرې وې؟ باره به نو بیا دلیا په کام چې کتل به دې په یو ځای به داسې خالي ناست. طبیعت به مې ډېر راسته و، نسوار به مې کړي و، سوچ فکر مې برابر و. او دا وخت سړی ته جالبه فکرونه ورځي که نه؟ ډېر چې ته جالب و په دغه وخت کې څه شي ډېر ښه خوند درکوي چې نسوار دې کړي و، تکیه دې والي داسې چای هم درته پرتې وې؟ د غوایي کوټۍ. دا راته وایي چې روژه مبارکه تېره شوله که نه؟ الحمدلله ډېره ښه. الحمدلله ډېره ښه هوا وې، ډېره ښه روژه تېره شوه. ښه اوس دا راته وایي چې خوشکه خو به نه درته سوي، اکثریت ځوانان څخه خوشکه کېږي. یا الحمدلله شکر. ښه یو روژه مات درته وسول؟ یا مه کوه. یا نه در اساس. ښه روژه مات ښه خوند کوي که پیشلمۍ؟ یا پیشلمۍ. دا اول وار یې شو. ښه دا ولې؟ روژه مات خو نو داسې وګوره ګرده ورځ به تږي، بیا دغه په پیشلمۍ کې به یې څه اوبه یې راپورته سوچ فکر به برابر نسوار به دې کړي. ښه ته دا راته ووایه ښه زه به یوه جمله راته ووایم. ته کولی شې چې دا داسې یو لس وارې ژر ژر راته ووایه. څوک به حساب یې دغه ستا ملګري څه شو؟ هغه راسه ولاړې، هغه ولاړې. ښه څوک به راته حساب یې؟ ته راته حسابه ښه ته داسې راته ووایه، ژر ژر ووایه ورته تور توت سور توت. نسوار به تو کړم. نسوار دا خو هر ګړۍ نسوار کوې. دلته راته ودرېږه هر ګړۍ نسوار ته کوې. دا څنګه خو اوس دې تو کړل بیا خو ما نه لږ تا نسوار کړي. د بدیا زامه کې مې وم دواړو خواو ته. دا بیا ولې؟ نو دا خو زه داسې نشه مې زورور ده. ښه او تا وویل چې زه بیخي ورته داسې یم ډېر ارمانجن وم. اوس راته ووایه تور توت سور توت. تور توت سور توت که زرغون توت؟ یا تور و سور. تور و سور. تور توت سور توت. تور توت سور توت. تور توت سور توت. تور توت سور توت. تور توت سور توت.
ډېر ښه بس نو نسوار دې کړي طبیعت بیخي راسته و ډېر ښه اوس راته ووایه چې میله څنګه ده د انډیوالانو سره راغلی د ملګرو سره راغلی ډېره ښه میله ده ښایسته ځوانان راغلي دي ګوره په دې راتي پارک کې ګوره هر یو خپل انډیوالان ورسره دي ډېر ساعت یې تېر دی او زانګو ته وایي ورختلی وې زانګو ته ورختلی وم ولا ما د دې سر سیټ خوښ کړی و هغه دا سر ده دا بیا ولې نو هغه بل انډیوال په دې د دوم سیټ کښېنه زه سر سیټ تر ونه ختم رایله کېدم چې ور وختلی چې کله چې پورته کېږي هغه خو نو صحیح دي چې راکښته کېږي دغه وخت دا د زړه والونه هیله کوي د زړه مریضان باید ټول دلته و راشي دلته راس په دې زانګو کې علاج کېږي ډېر څه مننه کوم خوشحاله اوسو در څه وموندله موږ هم داسې راوتلي د ځوانانو سره دا د میلې په مناسبت باندې دوی سره دغه میله ولمانځو داسې ځو نور ملګرو ته به وخت ورکړو خدای دې مل څه مخته شي. مننه خوشحاله اوسئ